سلامونه مې ومنئ قدرمنو لیدونکو. نن بیا راغلی یم چې تاسو سره د فیسبوک په باره کې ویډیو شریکه کړم چې څنګه کولی شو د دایم لپاره خپل د فیسبوک آی ډي ورکه کړو یعنې ډیلیټ یې کړو چې بیخي ختمه شي. نو دې دپاره به تاسو اول خپل فیسبوک ته لاړ شئ، بیا هغې نه بعد د 3 کرښې چې دي دلته به راشئ. دې نه بعد به تاسو اخري ته کېوځئ، دلته لیکلي سیټینګ اینډ پرایوسي دا به ووهئ. پسې به سیټینګ، زما موبایل کې خو داسې سیسټم ده خو نه پوهېږم ستاسو د موبایل نه، سیټینګ به ووهئ پسې او لږ انتظار به وباسئ. له دې نه بعد به تاسو لاړ شئ د لاندې طرف ته، بیخ طرف ته دلته لیکلي اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول دا به ووهئ. د دې نه بعد چې تاسو دلته کله راشئ د اول نمبر نه دویم نمبر ډیسټیویشن اینډ ډیلیټیشن دا به ووهئ. بیا دلته 2 شنه راغله، تاسو به پسې دا لاندې ډیلیټ اکاونټ کلیک کئ، پسې کنیکټ ټو اکاونټ ډیلیټیشن ښه دلته اوس تاسو ته راغله. دلته تاسو کولی هم شئ چې خپل د فیسبوک تصویران او انفارمیشن چې هر څه دي تاسو کولی شئ صافې کړئ دلته ځان سره، او که غواړئ چې هر څه ختم شي تصویران مو هر څه چې ختم شي نو تاسو به ډیلیټ اکاونټ ته راشئ. د دې نه بعد تاسو نه دلته ستاسو پاسورډ غواړي، زه خپل پاسورډ درکوم، لږ صبر وکړو. زه ویډیو سکیپ کوم ملګرو چې زه پاسورډ خپل ورکړم. ښه ملګرو ما خپل پاسورډ ورکړ، نو اوس تاسو کنټینیو باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کنټینیو باندې کلیک وکړو you are about to experimenting delete your account if you are ready to delete. If you click delete account on your device your account for deletion will be 30 days. دلته تاسو ته لیکلي دي چې تاسو کولی بیا هم شئ تر 13 ورځو پورې که خپل آی ډي مو لوګین کړه په فیسبوک کې مې خلاصوله کولی شئ بېرته یې خلاصه هم کړئ، خو بعد له 13 ورځو نه ستاسو آی ډي مکمل ورکېږي. یعنې نو تاسو هم کولی شئ 13 ورځې وخت لرئ، که ستاسو زړه یې کولی شئ بېرته مو آی ډي خلاصه کړئ، او که نه ختمول یې غواړئ نو 1 میاشت پورې به تاسو خپل آی ډي نه خلاصوئ. څوک یې نشي پیدا کولی خو بیا هم تاسو به یې نه خلاصوئ، تاسو به یې په کوم فیسبوک کې نه لوګین کوئ. تاسو به ورپسې دا ډیلیټ اکاونټ ووهئ او د همدې سره ستاسو فیسبوک آی ډي چې ده له منځه ځي. زه خو یې نه غواړم چې له منځه یې بوځم، خو همدغه ډیلیټ اکاونټ مو چې ووهه ختم شو ستاسو فیسبوک. ښه وختونه په الله مو سپارم. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او په اخر کې سبسکرایب مو هیر نه شي، لایک کمنټ. ښه وختونه، سلام علیکم.